حسین داوود او علي وزیر خپل په پنجاب کې په پارلمنت کې په انتخاباتو په نتیجه کې تللی لاغه جنه غږ کوي چې طالبان د پاکستان د فوج خلک دي. ته د فوج سړی نه یې، زه د فوج سړی یم. ته په اتڼونو باندې ازادي اخلي، ما په نختر ځوانیو باندې ازادي اخیستی. تور پنجاب نه ازادي نسي اخیستی، ما د نړۍ له برقدرتونو نه ازادي واخیستله. نه کولی مولوي صاحب تقریر کوي، دا وایي زه پي ټي آی والا یم که پي ډي ایم والا یم که چی شی یم. دا تقریر سوال دې وکړه، لنډ یې وکړه. وروره که موږ تعلیم نه ده کړی، تاسو خو کړی ده. څه توره مو کړله؟ بس دغه یوه خبره ده، یې جو دهشتګرد ہے اس کے پیچھے ورد ہے. ټوله ورځ چغې وهه چې مرۍ دې وشکېږي، څوک دې په کیسه کې لا نه دي. که دې دبي ته لاس که دې ټوپک ته لاس که ولاړ سړی دې خبر راوړي. خدای دې غیر که په دې دهشتګردي په دې وردي باندې. تر پرونه د محسن داوود او علي وزیر د امریکایي ډرون الوتکو جاسوسي کوله. نن هغه راځي دلته زما په نظام باندې تاخت و تاس کوي، نیوکې کوي. ته د لوی افغانستان د لوی کور خبره کوې، خو په جب کې د شناختي کارت پروت ده. د پاکستان د آیین او د قانون خبره کوي. څنګه منافقت مو په واس کېږي؟ پرون د محسن داوود راجګېږي، دلته نظام د مسلح جهد نتیجه بولي. د امریکا د اشغال په وړاندې ګونګ د ورځې زرګونه پښتانه د میاشتې وژل کېدل. هلته د داوود، علي وزیر او منظور پښتون چیرته و؟ سیکولران او کمونستان له یوه سټیج نه غږ کوي، له یوه سټیج نه د اسلامي نظام په خلاف باندې آواز اوچتوي. تر کله به تاسو منافقت کوئ؟ په لوی کور افغانستان باندې د 52 هېوادونه راغلي وو، چیرته وې؟ ګیر او برېت یې خریېلي دي، ښیښه په خوله یې نیولې ده. هغه دې وژني، په جلسې او په جلوس او په غونډې د چاودنې کوي. پړی په همدغه لوی افغانستان کور باندې وراچوي. د تا پښتون هم کیشه په خوله نیولې د پاکستان له پارلمان نه زموږ په نظام باندې بریدونه کوي. دا نظام غیر افغاني او غیر اسلامي بولي. ته دلته راځې ما نه سوالونه کوې؟ ته خو دغه کیشپخولې علي وزیر یا داوود ته یا منظور پښتون ته یو ورځ ووایه چې دلته 20 کاله د پښتنو او د مسلمانانو جزر امریکایانو وویسته. هغه غني چې تی خپل رهبر بولې، د هغه په مرسته باندې کوه. د پروني نظام ملاتړ دې کوه چې دلته د ورځې 500 افغانان په شهادت رسېدل. نننی نظام تروریست بولي چې دلته په ټول افغانستان کې نه په محرم کې کومه بده پیښه شوې، نه په اختر کې شوې، نه په روژه کې شوې. دلته 20 کاله افغانان 3 ورځې د اختر وربند ته اتڼونه او خوشحالیانې کولې چې ودرې زما کور ته جنازه را نشي، زما مور بوره نشي، زما خور کونډه نشي. نن زمونږ هره ورځ اختر ده، الحمدلله. په ټول افغانستان کې امنیت ده. ته له همغه پنجاب نه، له همغه د کرایې د فوز له سټیج نه د افغانستان په اسلامي نظام باندې ګزارونه کوې. دلته پس له 40 کالو په افغانستان کې امنیت راغلی ده. تا مکتبونه او پوهنتونونه بهانه نیولي دي. دا زمونږ داخلي مسله ده، تا ته حق د دې نه درکو. دا خویندې زمونږ دي، دا به مونږ مکتبونو ته م لیږو، پوهنتونونو ته به یې م لیږو. خو داسې یو سیکولر چې هغه دلته د شهیدانو د قربانیو په نتیجه کې اسلامي نظام ته دلته راغلي مشران تروریستان بولي. خپل په پنجاب کې په پارلمنت کې په انتخاباتو په نتیجه کې تللی پاکستانی شناختی کارت په جب کې
له هغه جینه غږ کوي چې طالبان د پاکستان د فوج خلک دي. ته د فوج سړی نه یې، زه د فوج سړی یم. ته په اتڼونو باندې ازادي اخلې، ما په نختر نختر ځوانیو باندې ازادي اخیستی. ته له تور پنجاب نه ازادي نسې اخیستی، ما د نړۍ له برقدرتونو نه ازادي واخیستله. ته له یو ډالخور نه ازادي نسې اخیستی، ما د نړۍ سوپر پاور دلته ګونډه کړل. هغه وخت لوی افغانستان چیرته و چې د تا له خاورې نه په ما بمبار کېده؟ هلته د لوی افغانستان نعره چیرته وه چې د تا له خاورې د ناټو سپلای کېدله؟ یا ورځ د ناټو په مخ کې ودرېدې، ورته ودې ویلې چې دغلته لوی افغانستان کې پښتانه مه وژنه، په هلمند او په کندهار کې ودونه او مدرسې مه بمباروه، طالب او ملا زندان ته مه بیایه، دا د همدې خاورې بچیان دي. د تورلینګي له سټیج نه دلته په افغانانو باندې په نړیوالو باندې غږ کوي چې دلته د نظام په خلاف بیا اشار وکړي او دلته دا نظام او دا ولس په وینو باندې ولړي. د لوی افغانستان خبره د هغه څوک وکړي چې کم از کم د لوی افغانستان په وړاندې دا 20 کاله وحشت یې غندلی وي. تاسو خو د امریکانو د ډرون الوتکو جاسوسي کوله. د تاسو غیرت به کله راجګیږي؟ وای کوم سړي سره توپاکو کور ته غله راغلی، سامانونه یې تیوې وړل، کالي یې تیوې وړل، بالاخره ښځې ورته ویلې چې توپاک راواخله، هغه مې بعدې ورځې ته ساتله. بیا یې د کور سامان ویوړه، طلاګانې یې ویوړې، وای توپاک راواخله، هغه مې بعدې ورځې ته ساتله. ښځې ته یې ورلاس که وای ټوپاک راواخله، هغه مې بعدې ورځې ته راغلی. ښځې ورته ویلې تو لعنت دې په در باندې، له دې بده ورځ کومه ده، ناموس دې وړي. نو تاسو ما ټمبم بعدې ورځې ته ساتلی. کله به راځي؟ تاسو غیرت به کله راجګیږي؟ ته راځې دلته په افغانستان کې په شته نظام باندې تاست و تاس کوې، مونږ باندې سوالونه کوې. زه له تا نه سوال لرم، علي وزیر او داوړ څوک ده؟ د پاکستان په پارلمان کې تنخوا له چا نه اخلي؟ دلته دا قانون د کوم ځای ده؟ تعلیم دې په کومه ژبه باندې کوي؟ ته څنګه د لوی افغانستان خبره کوي؟ که واقعا ته د لوی افغانستان دعویدار وې، دا دعوه د دروغجنه دعوه نه وه. دا 20 کاله چې ناټو په افغانانو باندې بمبار کوه، کم از کم ته خو به یا ورځ په وزیرستان کې په باجوړ کې په کوزه پښتونخوا کې راجګ سوی وې د ناټو د ټانګونو، که نور دې هېڅ نسو کولی، دغه بې غیرتي خو به دې نه کوله چې ډریوري دې مرته کوله، خاوره دې مړ کړې وه، لاره دې مړ کړې وه، سیکورټي دې مرته ساتلې وه. نن یو سیکولر فکره چې د ښځو په ګډا باندې ازادي اخلي، بس دا یوه ناره یې ده، یو جدوشت کردی ہے اس کا پیچې وردی ټقه 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 ټقه. خدای م غرق که په دغه جدوجهد باندې چې تاسو یې کوئ. ملا مو ماته شه، سرکوزو د پښتنو تاریخ مو تباه او برباد که. پښتون ته ګوره او ګیر او برید خریلو ته ګوره، بیا په پارلمان کې ناز ده، کیشه په خوله یې نیولې ده، خوله یې غوږونو ته رسېدلې، یہ جو کابل میں جو حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ یہ امریکا نے اس کو خدای دې تباه او برباد کا. تاسو یا ورځ کښېنئ موږ سره په ازاده فضا کې، راشه دلته ما سره دلایل ووایه، راوله مشران دې راوله، د تورو زلفو د منګي شاعران دې راوله. مونږ چې کومه ازادي اوس لرو الحمدلله، د دغه ازادي تږي وو. مونږ د دغه ازادۍ دپاره مو قربانۍ ورکړي، د دغه ازادۍ دپاره، د دغه نظام دپاره مو ککرۍ شیندلي دي. نن زه په لوګر کې په یوه دښته کې په امن کې په خیمې کې شپه کوم، مخکې مې د کابل په ښار کې نشو کولی. ابل خبیث بیا راجیګ سي د ووټونو د ترلاسه کولو دپاره امارت اسلامي کته او امارت اسلامي پورته. خو د تا حکومتو 15 کاله په خیبر پښتونخوا کې چې ماته د باروت رالیږل، هغه بې غیرتي او هغه نازواني چې تاسو وکړله، قسم په خدای که اسرائیل له فلسطینیانو سره وکړي. ټر په پر مه سره بدلوئ، مونږ پرېږدئ، مونږ خپل هیواد هم جوړولی شو، پوهنتونونه هم جوړولی شو،
مکاتب هم جوړولی شو، روغتونونه هم جوړولی شو، خو که تاسو مو په قرار پرېږدئ. د جینکو د تعلیم دومره شوق ده تا سره، لور زما ده، خور زما ده، مور زما ده، د ما که روح کې ته پې تویوې. مکتبونه بند به ډېر غټ جرم وي که مکتبونه بمبارول او ودونه بمبارول د ښځو په شهادت رسول به غټ جرم وي. مکتبونه او پوهنتونونه بندول به غټ جرم وي که د افغان پیغلې له کوڅو نیول په پټیو کې کش کول به غټ جرم وي. مکتبونه بندول به غټ جرم وي که دا به غټ جرم وي چې یو افغان پیغله زندان ته بوله. مکتبونه بندول به غټ جرم وي که د یو افغان پیغلې بېعفته کول به غټ جرم وي. مکتبونه بندول به غټ جرم وي که د یو مسلمانې پیغلې په سټیج ګډول به غټ جرم وي. تاسو مونږ ته آداب راکئ، تاسو سیکولران مونږ ته د نظام چلول راکئ، تاسو سیکولران د غرب جاسوسان مونږ ته د نظام نوعیت راښیستی. مونږ که په سیاست کې وي که په جګړه کې وي په نړۍ کې ممتاز یو. په ټول عمر به بیا څوک دا جرات ونه کړي چې د افغانستان طرف ته چا په ګوري. دا جرات تاسو ته چا درکړه چې راشئ دلته افغانانو ته نوعیت د حکومت وروښیئ، دلته مونږ ته د ښځو حقوق راوښیئ. د ښځو حقوق هغه وخت چیرته و چې په افغانستان کې کورونه بمبارېدل، د همدغه تورسارو میړونه ورونه په شهادت رسېدل د هغوی په مخ کې، کورونه یې بمبارېدل، کلي یې بمبارېدل. هغه وخت تاسو چیرته وئ؟ هغه وخت تاسو بې غیرتانو ولې موږ ته وګانه راکوله چې د افغانستان په ازادۍ کې مو موږ سره برخه اخیستې وای، له اشغال نه په خلاصون کې مو موږ سره برخه اخیستې وای. پېښور کې ګرمې پراټې درته پخې کې تورې چای ورسره وچکې ووځې یې دهشتګرد یې هیڅ که پیچېور دی خوشحاله یې چې ته مظاهره کوې. ته ورشه د باګرام زندان وګوره، دلته ځوانان اوسېدل، بریتور او شملور پکې اوسېدل. پلچرخي او باګرام او د افغانستان د 34 ولایتونو زندانونه دا له اتلانو نه ډک کړو. دوی تظاهرات نه دي کړي، دوی جلوسونه نه دي کړي، دوی د چا په ملک تیری نه وکړي، خپل د ملک ازادي اخیستله. چې وایم خیستله الحمدلله. ته ورسه د ریمن ډیویس نه دې پوښتنه وکړه چې په اسلام آباد کې درته پاکستانیان ووژل، پروټوکول دې ورکړه امریکا ته دې ولېږه. ته ماته د حکومت جوړولو چل مه کوه، تندر دي وهم لا دې ماته سه. ډېره مننه ستر جنرال صاحب، الله دې اجر درکړي. مننه ولاسې داسې خبرې دې وکړلې. زه اوس سل په سله په دې باوري یم چې دا ورور به ډېر په دې خپل ګریوان کې کتلي وي او واقعا به خجالت سوی وي. ځکه چې یوه کوره به کېدای شي ځان یې وژلی وي. ولا که دا شک هم وي ځان وژنه یې نه وي کړې، په بل غم به واوړو. جنرال صاحب هغه تا په ویډیو کې مې نن بیا ولیدل، وایي اوښتی خو نه یم په بل غم. هغه ګوره چې اوس داسې نه وي چې په بل غم واوړو، ځان وژنه یې کړې. خبرې ډېرې درنې وې، داسې درنې خبرې وې واقعا چې خدای دې دوی ته خیر پېښ کړي. ولا جنرال صاحب واقعا داسې خبرې دې وکړلې، خو که دوی سر خلاص کړي اوس په وخت ورکړو، دغه بل چې لاس اوچت کړو د ورور ته به وخت ورکړو چې دا څه وایي له خیره.